سلام. ما د دې څیرې څخه داسې مه ډارېږئ، دا یوازې د دوی رسم و عنعنه دی، یعنې رواج دی چې د خلک په دې هېوادو کې دوی لمانځي. هالووین په نوم دی. هالووین چیش ته وایي؟ هالووین لکه په افغانستان کې مونږ هغه لرو که نه، جنډې ورځ لرو که نه، یا نوی کال دی، یا مثلا اختر لرو، یو شی بل شی لرو. دا زمونږ هغه ورځې دي مثلا په اسلام کې چې مونږ یې تجلیل کوو، یعنې قدیمي ورځې دي، انشنت کلچر، صحیح کلتور مو دی، عنعنات مو دي. په دې هېواد کې هم د هالووین په نوم دوی کلتور لري. دا کلتور 2000 کاله مخکې په انګلستان کې یعنې دوی مطلب جوړ کړو. هغه په دې شکل چې کله د 31 د اکتوبر په شپه دوی داسې مراسم تجلیلوي لکه اوس چې دوی تجلیلوي هالووین په نوم. دوی هدف دغه دی چې په دې شپې نه دا خلک ځانو څخه شیشک جوړوي، بلاوې جوړوي، تر څو شیطان په دې شپې نه رونه شي او دوی روح ته کوم ضرر ونه رسوي، او کوم شیشکې بلاوې چې دي د دوی څخه ولر شي او لاړ شي. دا د هالووین دوی مطلب دغه دی. او په دې شپې کې دوی مثلا مشهور جوړوي یو شی چې بل شی اچوي، یو خاله اچوي چې مطلب لکه ځانه سم شیشک جوړوي چې تر څو په دې شپې کې شیشک ښکته نه شي او خلک ونه راکړي. دا په دې معنی. نو همچنان دغه ګورئ دا کندو څخه مثلا دلته خوله جوړوي، دلته سترګې جوړوي. د دې منځ کې هغه اچوي دغه شمع بلوي او په کورو په مخ کې ږدي، په ټاپونو کې ږدي، سړکونو کې ږدي، تر څو لږه روشنایي پیدا شي او بلا د دې څخه ورغورځي، د دې روشنایي څخه او لاړ شي، د دې ځای نه پاتې نه شي دلته. نو دا یې په دې مطلب دی. او په دې ورځ کې خواږه لکه چاکلیټ او کانتین ورته وایي، هغه کاکاو دا ډول کوي ماشومانو ته، نورو خلکو ته ورته کوي په دې ورځ کې. نو ما هم وغوښتل چې دې مورد باندې یو څه لنډ باندې معلومات درکړم دې ورځې نه، مطلب سر مو خلاص شي. او نوره پاتې ویډیو هم وګورئ چې دوی غټ مجلسونه لري او په دې ورځ کې دوی پارټي نیسي، ساتلي کوي په دې ورځ کې. نو تاسې بقیه ویډیو وګورئ او خوند ترې واخلئ. لایک او سبسکرایب او شیر او کومنټ مه هېر نه شي. نو وچلئ، خدای پامان، بای بای. بل ویډیو ته منتظر پاتې شئ. خیره نه وه، زړونه اصلاح کوئ. افغانان د نورو هیوادونو خلک هم دلته راټول شوي دي. نو هالووین ورځ تجلیلوي. هدف د دې هالووین د دې دی چې دا یو هغه دی، څه نومیږي، یو قدیمي کلتور دی دوی، یو قدیمي کلتور دی دوی. نو دوی هر کال لمانځي. کله چې ژمی ډېر سوړ ژمی شروع شي، هغې نه وروسته دا خلک هغه کوي، مطلب د کاناډا، د امریکا، د نورو هیوادونو خلک دغه تجلیل کوي، خپل داسې راټولېږي، ځان څخه داسې وحشتناک څیرې جوړوي، هغې نه وروسته بیا پارټي نیسي په دې شکل سره. نو په دې کې اوس نجونې هم راځي، نور خلک هم راځي. نو دغسې ګورئ تاسې، دغه دی ته پمکن وایي، موږ تاسې کدو ورته وایي که نه. دا ګورئ دغه کدو دوی رسم کوي، داسې وحشتناک رسم کوي. Yeah, it looks like you. I don't know. Yeah. نه پوهېږم چې په دې پمکن کې په دې شي کې څه راز شته، خو خیر زه ویډیو جوړوم په دې مورد. نو د دې ویډیو نه به مخکې یا شاته واچوم، حتما به تاسې دا وګورئ. نو دا وګورئ، وحشتناک نه پوهېږم چې دوی څنګه ویرېږي نه د دې که نه. خو خیر انشاءالله زه تاسو به معلومات اخلم او تاسو سره به شیر کړم. دوی موږ څخه وغوښتل چې موږ رسم کړو، دغه ما رسم کړی، دغه یو دغه والي یو، هغه نور مقصد رسم کړی، ما لږ وحشتناک جوړ کړی. خو خیر دا وګورئ. او واو، It's fun. rap, really? Yeah. Wow. د دې
د دې ورځې د تجلیل په مناسبت ویډیو مکمله وګورئ، خوند ترې واخلئ او معلومات مو به ډېر شي د دې په مورد. Subscribe.
باید بسیار احتیاط کنید که با شما رو چیز نکنه، حمله نکنه. حالی کجا رفته رئیس؟